چې د غمونو چک په خوا په هم جوړ نه کو د غمونو چک په خوا په هم جوړ نه کو زه حیران یم د خپل ځپلي مخ ته له دې ویرې په سجده یم جنت غواړم چرته مور راپسې رانشي دوزخ ته د غمونو چک په خوا په هم جوړ نه کو زه حیران یم د خپل ځپلي مخ ته له دې ویرې په سجده یم جنت غواړم چرته مور راپسې رانشي دوزخ ته او دا د بل غزل یو څو شعر دي چې پوهېږمه د مینې احتجاج ماله راځي پوهېږمه د مینې احتجاج ماله راځي بس غږ به درته نه کوم ستا علاج ماله راځي منه دي پوهېږمه د مینې احتجاج ماله راځي بس غږ به درته نه کوم ستا علاج ماله راځي ته لاس ته مینې راکه زه به غاړه ستا نظار کم ته لاس ته مینې راکه زه به غاړه ستا نظار کم رواج باندې زه پوهه یم رواج ماله راځي او زما سره چې کینی نو په ما به مینېږي زما سره چې کینی نو په ما به مینېږي خبرې خو د ښکلو د مزاج ماله راځي نو په ما به مینېږي خبرې خو د ښکلو د مزاج ماله راځي او یو غزل دی چې څوک چې د مینې محبت د ښکلا ذکر پرېږدي دغه سړی دی چېرته شاړو کې خپل فکر پرېږدي څوک چې د مینې محبت د ښکلا ذکر پرېږدي دغه سړی دی چېرته شاړو کې خپل فکر پرېږدي او ټیک ته د کلي نه به لاړ شمه خو دا هم واوره حسن یوسف چې وي نو څنګه زلیخه مې سر پرېږدي مننه او بل شعر دی چې ما چې پرېږدي بل خپلوي دا ناپوهي داسې ده ما چې پرېږدي بل خپلوي دا ناپوهي داسې ده لکه سړی چې نپل ډېر وکړي او ویتر پرېږدي مننه او زه د هجران د هړ په سختو روجو نه یم خو زه د هجران د هړ په سختو روجو نه یم خو بس دا روجې دي ستا د وصل عیدالفطر پرېږدي او مننه جي او نصیب مې غم داسې وجود سره تړلی لکه نصیب مې غم داسې وجود سره تړلی لکه خضر به ژوند پرېږدي خو ژوند به څنګه خضر پرېږدي مننه جي او اتیره مه وایه چې یادو کې مې اوسې که نه مقطع شعر دی چې اتیره مه وایه چې یادو کې مې اوسې که نه قمقله زړه غوښې به څنګه څوک تر بتر پرېږدي